بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډاکټر صاحبانو. تیر لیکچر کې مونږه خبرې کړې په هارت اٹیک باندې. هارت اٹیک څه شو؟ مونږ ویلو چې د ایورټا نه یو قسم رګونه راغلي دي ښکته، بیا دا خپل برانچونه لري او دغه چې کوم رګونه دي دا د هارت چې کوم سل دي دې ته بلډ سپلای کوي. نو موږ ویلو که چېرته دغه چې کوم رګونه دي کرونري آرټریز ورته موږ ویلو. په تېر لیکچر کې موږ ویلو که چېرته دغه رګونو کې کلاټینګ رامنځته شو نو دغه چې کوم سل دي دا به اسکیمیک کنډیشن ته لاړ شي، دې ته به په ښه توګه وینه ونه رسېږي، تغذیه به ورته ونه رسېږي، اکسیجن به ورته ونه رسېږي. نو دغه چې کوم سل دي دا به ډیت شي، دا به ایکسپایر شي، دغه سل دا به ډیت شي. دې کنډیشن ته موږ ویلو مایوکارډیل انفارکشن. او یا ورته موږ هارت اٹیک ویلو که نه ډاکټر صاحبانو. خو په دغه کنډیشن کې اوس موږ ویو چې سټروک څه شی دی. سټروک هغه حالت دی همدغه حساب چې کوم د زړه کې شوی دی، دا چې کوم ترومبس راغلی دی د زړه په دې وړو وړو رګونو کې په کرونري آرټریز کې چې کوم بلاکیج رامنځته شو، کوم ترومبس راغلی دی او دې خوا ته د زړه چې کوم سل دی، د زړه چې کوم مسل دی، عضلات دي، هغې ته په کافي اندازه بلډ سپلای نشو، خوراک او اکسیجن رانغی، نو دغه اسکیمیک کنډیشن ته راغی او دغه سل ډیت شو. نو موږ ورته مایوکارډیل انفارکشن ویل یا ایم آی یا هارت اټیک. نو اوس همدغه چې کوم حساب دی دا په برین کې وشي. دا ډېر اسان دی ډاکټر صاحبانو. بس همدغه په مغزو کې په برین کې چې کوم واړه واړه رګونه دي په کوم کې چې وینه ګرځي او هغه د برین چې کوم سل دي هغې ته تغذیه او نیوټریشن ورکوي، اکسیجن ورته ورکوي. همدغه واړه واړه رګونه په برین کې بلاک شي او د کوم چې د برین سل دي هغه ډیت کیږي، اسکیمیک کنډیشن ته ځي، دې ته موږ ویلو سټروک. په دغه چې کوم سټروک رامنځته شو په دې کې بیا په هارت کې موږ ویلو چې په چپه سینه کې درد رامنځته کیږي. هغه چې کوم درد یا په دې مټ کې وي، دغه لیفټ چې کومه جامه ده جا په دې کې هم درد وي، لیفټ سایډ ته چې کوم نیک د دې کې هم درد وي او اکثره وخت سره هایپرټنشن رامنځته کیږي. خو که چېرته د برین کې بلاکیج راغی د برین په سل کې او هغه ایکسپایر شل، هغه سل هایپوکسیا پکې راغله، سل ډیت شلل، نو دې کې یو خبره یاد کړئ ډاکټر صاحبانو، که چېرته رایټ سایډ ته انفارکشن راغی په برین کې نو د ناروغ به ښي طرف ته چې کوم لاس او خپه ده هغه به فلج کیږي، هغه به پیرالایسس کیږي. او که چېرته په رایټ سایډ کې ترومبس راغی او هغه سل کې انفارکشن راغی، د برین په سل کې سټروک راغی، نو بیا به لیفټ سایډ ته چې کوم لاس او خپه دي دا به پیرالایسس کیږي. بل دا دی ډاکټر صاحبانو، زیاتره وخت ډېر زیات نور هم ورسره تکالف پیدا کیږي، لکه ځینې انسانانو سره خبرې نشي کولی، هایپرټنشن پکې رامنځته کیږي، ډېرې خبرې دي پکې. خو اوس تاسو صرف دغه یاد کړئ چې سټروک هغه کنډیشن ته ویل کیږي په کوم کې چې د برین سل ډیت شي د ترومبس د وجې نه، د یو کلاټینګ د وجې نه. او هارت اټیک هغه کنډیشن دی په کوم کې چې د هارت چې کوم کرونري آرټریز دي په هغې کې بلاکیج راغی، ترومبس راغی، کلاټینګ راغی او د هارت چې کوم سل دي هغه ډیت شو، هغې ته موږ ویلو هارت اټیک، مایوکارډیل انفارکشن. او که په برین کې چېرته دغه حالت رامنځته شو، دغه کنډیشن رامنځته شو، نو دې ته موږ وایو سټروک.